دوستانو سلامونه او درنښت لرم، صحت ولرئ. دا په کندهار کې د محمد نړیوال روغتون دی چې په نړیواله معیارونو باندې برابر جوړ شوی دی او ډېره غټه سرمایه ګزاري پر شوې ده. تر اوسه په افغانستان کې یعنې بل دا رقم روغتون نه دی جوړ شوی. 200 بستریز روغتون دی او فکر کوم چې تر اماره یې پرې به ټوله تکنیکي دغه دی. راځئ دوستان په دې خاطر باندې چې لکه زه چې خوشحاله یم هر چې افغان وي او د افغانیت احساس یې په وجود کې چې دغه رقم ځایونه وویني چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، حتما خوشحاله کېږي او د خوشحالۍ او د سکون احساس کوي. دوستانو ډېر ښایسته جوړ شوی دی، دومره مصرف شوی دی چې ډېر مصرف شوی دی. نور به د خیره سره د دغه روغتون په جوړېدو پر افتتاح کېدو سره هممهاله به نور د ګاونډي هېوادونو د مجبوریت څخه موږ داسې خلاص یو او انشاءالله نور به دې ته ضرورت نه وي چې زموږ یو خور د کنسولګرۍ وي، د یو کنسولګرۍ مخ ته د ویزې د اخیستلو په وخت کې خپل ژوند د لاسه څخه ورکوي. نور به بیا زموږ د هېواد بېوزلي بېوسه بېکسه هېوادوال مو داسې نه وي چې د ډېرو عادي مریضیو څخه خپل شیرین ژوند د لاسه څخه ورکوي یا په تګ و راتګ. نو دلته دا چې څومره سهولتونه دي پکې دوستانو، تاسو دلته دا یو وسایل وګورئ، دلته ورته وګورئ چې دا ټوله چپه کې استفاده شوې ده. دوستانو ډېر ښایسته شفاخانه جوړه شوې ده. نن دی که سبا د وطن پر جوړېدو دی. دوستان سوله به راروانه ده د خیره سره، سوله به راځي. څومره شیرین دی دا د سولې نوم دوستان، څومره شیرین دی چې دغه نوم یې څوک اخلي، سوله. حاجي صاحب په دغه به موږ به ولاړ سره تجمیل کېږي. دوستان هم غواړي چې دا شفاخانه وویني. زما اول ځل دی دوستانو چې دا شفاخانې ته راغلم، د لید څخه مې دا به اوس لږ ښکاري دا به اوس هلته چې دا لوړ وخېږو دوستانو د حاجي صاحب باندې به ټوله دا نو په ډېر لوړ معیار باندې دوستانو دا شفاخانه جوړه شوې ده چې دلته به د زړه عملیاتونه نور یعنې هغه عملیات چې په هندوستان و پاکستان و ترکیه و امریکا او جرمني کې کېږي انشاءالله هغه عملیاتونه به دلته کېږي. نور به 43 عملیات دوستانو تر اوسه پورې د زړه شوي دي، رسمي نه دي افتتاح شوي او د دې رسمي ابتدا لپاره تاسو د پاکي و صفایي دوستانو یې ته وګورئ. سړی هېڅ فکر نه کوي چې دا د شفاخانه وي، سړی داسې فکر کوي چې یو هوټل ته سړی راغلی دی. زموږ د غاښو کلینیک دی چې زموږ موقت ته بدل کړی دی. دا د غاښو د کلینیک زموږ موقت ته بدل کړی دی. دا نامه یې ور وښیه. په دې باندې خو نو ډېر افغانان خوشحاله کېږي په دې دغه باندې. دوستانو د خوشحالۍ څخه مې په سترګو کې وشي چې دا ښایست او دومره سرمایه ګزاري او نورو تجارانو ته هم وایم چې زده کړي، د بااساسو تجارانو څخه زده کړئ خپل په هېواد کې دغه چې په ترکیې کې سرمایه ګزاري کوئ او یا هم په نورو ځایو کې سرمایه ګزاري کوئ، دغه راسئ خپل په هغې کې هېواد کې ګزاري وکړئ. دا مومند دوستانو د مومند نړیوال روغتون څخه نن لیدنه کوو. خپله خوشحالي مو وغوښتله چې ستاسو سره یې د هغو شریکو چې تاسې هم ووینئ. نور دې ته ضرورت نشته چې پر تورخم باندې زموږ یو خورکي خپل ژوند د لاس څخه ورکړي. ورته وګورئ دوستانو دا کارت دا یې ساده دي که ویدي دا لا ساده دي. تاسو ورته وګورئ سیسټم کې وګورئ دوستانو ټوله یې په نړیوال سیسټم باندې برابر دا ټوله چپرکټانو دا دغه ته وګورئ کوچونه د دې ته به دلته دا ساده وټاکئ. تاسو راځئ چې ساده یې دومره ښایسته دی، دومره ښایسته جوړ شوی دی. دوستان تاسو راسئ چې هغه VIP وګورو.
د ټکټ څخه به خلاص شو د خیره سره د دغه څخه به خلاص شو دوستانو نور به د محتاجات څخه خلاص شو د ویزې څخه به خلاص شو نو تاسو خپله وګورئ چې د څومره مشکلاتو څخه خلاصېږو که څو کاله مخکې دغه زموږ حکومت دغه وظیفه په غاړه اخیستې او دغه رقم معیاري روغتون یې جوړ کړی نن به ولې د بل محتاجه کېدل دوستانو تاسو یې د دروازو د دغه ته وګورئ د لیست کې وګورئ د سیستم کې وګورئ بیخي هېڅ نه سړی فکر نه کوي چې دا د شفخانه یې فکر کوي چې US سټنډرډ ده بېشک دا نو دا ځینې دوستان چې اوس را سره په لیکه کې سوي دي دوستانو دا په ښایسته کندهار کې مومن نړیوال روغتون دی چې په نړیوال معیارونو باندې جوړ دی یعنې د منطقې په سطحه باندې اوس پورې دغه شفاخانه د منطقې په سطحه باندې نشته دا چې دا د کوچنیانو واټ دا د کوچنیانو واټ دوستانو هغه تشنابونه ښه نوم ویني چې ټوله دلته به د هډوکو عملیاتونه به هم دلته نور پاکستان و هندوستان و ترکیې و اسیایي میانه ته ضرورت نه وي چې ورته هغه اصلي دی ټول جرمنیان جوړ کړي دي